او دا هم دی د تیرا کنډو یا د تیرې کنډو. نو یو ډېر ښایسته مسجد جوړ شوی دی. دننه به هم ورسو وبې ګورو. پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته داخل شولو. نو پکتیا په عموم کې ډېر غټ ولایت هم دی، ډېر غټې غټې ولسوالۍ. هغه بس د پکتیا مرکز ګردیز مرکزي چوک دی. ښایسته منظره خو دا ده چې لاره خامه ده، یو ټوټه ټوټه جوړه پکښې راشي نو ډېر خوند وکړي. ډېرې ښایستې درې دي او تکې شنې سایې دي. غنم وینې بس دلته هم لو تاماده دي، مالداري هم لري ښه ډېره. یخ ځای ښه پسونه د دې ځای ښایست ته وګورئ، دا واوره وریځ او دا شنګیا بیخي والا ټوله میچ سره کوي. نن دا وریځ هم دا ځای ډېر ښایسته کړی دی. وینئ دلته د ډوډۍ وخت شو، موږ دا چپلي کباب وخورو. اوس ډوډۍ دي ګرمې لکه دې ورته وګورئ. خلاصه که دروازه؟ سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو شپه مو په غزني کې اوله سهار وختي د وردګو پر تنګي باندې راووتلو. وخت هم دی پاو کم 8 بجې او دا هم دی د تیرا کنډو یا د تیرې کنډو. نو یو ډېر ښایسته مسجد جوړ شوی دی. دننه به هم ورسو وبې ګورو، خو له د باندې به در باندې ووینم چې ډېر ښایسته د ټولې تنګي یا کنډو ته یو ښایست ورکړی دی. دغه مخامخ چې دی دغه د تیرې کنډو دی. اکثره دوستانو غوښتنه کړې وه چې مقصد د پکتیا، خوست او پکتیکا مسیر را باندې ووینه. موږ هم ډېر د کابل طرف ته تللي وو، نو دې وارې مو دا مسیر بدل کړئ، ولاړ به سو د خیره سره اول پکتیا ته. نو که بیا خوست و پکتیکا ته کلو هغه خو جلا خبره ده، که نه دا پکتیا خو به در باندې ووینو. نو دا د کابل، خوست، پکتیا لویه لاره ده. راځئ د خیره سره چې نن مو پر دې لاره باندې یو میله وکړو. نو اوس به ورسو دننه د خیره سره الله به ووینو. ډېر ښایسته یو پمپ هم ورسره جوړ شوی دی. نو هاخوا ته دوکانونه هم جوړ شوي دي او دا کنډو دی. دا به یې دننه مسجد دی چې در باندې ووینم. ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی، ماشاءالله. ورسره یې داسې ورته وګورئ، څه یو ګمبد یې ورکړې ده، ډېر ښایسته ګمبد یې ورکړې ده. خدای دې اجر ورکړي هر چا چې جوړ کړی. ډېر ښایسته ویو لري، داسې پر یو لوړه ساحه پروت دی. له دې خوا چې دا کنډو دی تیرې کنډو ده که د تیرا کنډو دی، داسې پسې راسې درته وګوره. یو خوا ته د اودسو ځای دی، دې خوا ته نور پټرول پمپ دی، نور غټ غټ منارونه یې دي، داسې ورته وګورئ. میله وال راغلي دي، وینې د سهار چای چې وختي دی. په نقشه و په ډیزاین و په رنګ کې هېڅ ویل نشته. نو داسې یو ښایسته منظرې لاره ده. زما خو اوله وارې دی چې پر دې لاره باندې راځم. ډېر ښه خوند کوي، داسې ورته وګورئ. داسې تنګۍ ده ټوله. ځکه په دې لاره باندې ناولده یم، ما ته اندازه نه راکوي او داسې ګولیانې لري، بیا هم ښه دي، غټې لري. دا لاره به یو ځای سره ووینو. سهار هغه دي 7 بجې 49 بالا دي. لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا او د غلام خان بندر عمومي لویه لاره ده. سهار وختي مزل داسې پر ناولده لاره باندې بیا ډېر خوند کوي. او عموما خو نو په افغانستان کې مو دوبی دی، داسې خوندور موسم دی چې ماښام یخ کېدی، داسې یخ مې کېدی چې شان مې را باندې واچول. سفر مو ادامه لري. بجې سولې 8 بجې و 1 بالا. نو لاره ځینې ځایونه داسې دي چې پلچکان یې نه پوهېږم چې کستن یې اړولي دي که څنګه حساب دی. نو هغه تر کار لاندې دي. نو ټول خلک سهار وختي دی، ټول روان دي. اوس نو داسې دی چې اختر هم بالا خلاص شو، خلک په خپلو کارو مصروفه دي. موږ اوس اختر کوي. یو طرف ته هم شنه باغونه دي، بل طرف ته هم شنه باغونه دي، خو داسې کوچنی رود لري پر دې طرف باندې، په ډېره ځایه څه داسې. نو نه پوهېږم چې دا به کوم رود وي،
دا جان موسم دی که څنګه ماما چې دا ګوټ پوښه موټران دي جانو موسم ته زما خیال او دغسې ښکاري نو ډېره سرسبزه لویه لار ده یوازې هغه زموږ د لوی کندهار دغه لاره چې ده دا ډېره سپېره ده نور اکثریت لارې چې دي هغه تکې شنې دي سړي ساعت پکښې تېرېږي هغه هم خراب وي هم سپېره وي بس سړی پکښې خسته شي سفر ډېر پر سړي وغمیږي او دې خوا ته چې ګرځې هېڅ په سړي باندې دا سفر نه غمیږي موټر دې نه خسته کوي تیا ولایت مرکز ګردیز ته داخل شولو نو دا د ګردیز ښار دی نو مقصد نو چې سر وي که بې پای ده ما ته نه معلومیږي ښایسته ښایسته تعمیرات پکښې جوړ شوي دي ډېر ښایسته موسم دی تاسې ورته وګورئ ډېر ښایسته ښایسته جادې دي ازادې دو طرفه پکتیا په عموم کې ډېر غټ ولایت هم دی ډېر غټې غټې ولسوالۍ دي سرحدي ولایت دی زما اولنی وار دی چې پکتیا وینم نو د پکتیا چې څوک هم دا ویډیو ویني بس نو خوشحاله وي او کمنټ دې وکړي لاندې دغه بس د پکتیا مرکز ګردیز مرکزي چوک دی ښایسته ښایسته بازارونه لري ښه ګڼه ګوڼه ده پکښې کې ته وګورئ ډېر پکتیاوالو ګوتې پورته کوي نو مقصد دغه دی ستاسو لپاره نن پر دې مسیر راغلم او بل پکتیا ته زما له ډېره وخته اراده وه چې مال زه به پکتیا ته ځم هغه بلاحصار پکتیا ده دا هغه فکر کوم د ځاځي اریوب اډه ده و ماما نارې یې ویلې سیګنلونه یې هم فعاله دي د ښار ورته وګورئ خلک ورته انتظار کېږي نو دا موټرې لیکلي دي وایي زاړي 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 وایي نه زاړم وایي نه زاړم د ګردیز سره ووتلو مخ د ځاځي اریوب ولسوالۍ پر خوا باندې نو له ډېره وخته مو اراده وه مال دا ځاځیو ته به ځمه عکسونه به مې لیدله نو په دې منځ کې چې دا اوس تاسو سره غږېږم زنګون هم راغلله وایي تر هغه ځایه پر 15 ساعته خامه لاره ده او د دې ځای د خلکو څخه چې مې پوښتنه وکړله وایي له دې ځای چې دا موږ ولاړ یو د سیدکرم ولسوالۍ سره اوښتي یو وایي 2 ساعته لار ده نو اوس فیصله کوو چې ولاړ شو او که بیرته وګرځېږو خو ډېر احتمال دا شته چې ولاړ شو ځکه دونه مزل مو کړی دی اوس که له دې ځایه هم بیرته یو خوا ته ولاړ شو یا خوست ته یا بل ځای ته بیا هم ځنډېږو نو بیا به له هغې خوا ګورو چې خوست ته ځو که چیرې ځو نو راځئ اوس له خیره سره ځو ځاځي اریوب ته سفر یې ادامه لري نو مخامخ پر غرو باندې واوره وینئ واوره معلومیږي نو ډېر ښایسته منظره خو دا ده چې لاره خامه ده یو ټوټه ټوټه جوړه پکښې راشي نو ډېر خوند وکړي داسې یو رقم ناجوګانو دا شان ولاړ دي په دا غرو کې ولاړ به سو نو ځاځیو ته اوس خو هسې مو حرکت راکړی دی وبې وینو یې وارې چې بیا مو ارمان نه وي چې دا ځاځي اریوب مو نه دی لیدلی ډېر ځایونه دغسې موږ ډېر مزل ورته کړی خو چې ورسو هغه خوند نه وي پکښې چې چا موږ څونه تکلیف کړی نو اوبه به ګورو ډېرې ښایستې ښایستې درې دي او تکې شنې سایې دي داسې ورته وګورئ څه یو منظره ده خو دا سړک چې خوندور وای جوړ وای بیا بیا ډېر ښایسته ایسېدی دا ځای داسې سړی را بیداره کړي نه دی داسې ځای دی داسې ورته وګورئ د پکتیا د ځاځیو ښایست له دې ځایه شروع شو زړه مو غواړي چې په دې ټولو ځایو کې یو ساعت تیر کړو خو زموږ سره وخت د غونه نه وي پرېمانه اوبه هم لکسې لري خو هغه هم د واورو چې ورته وګورئ څونه لوړ لوړ کورونه یې دي څه ښایسته دره ده قلعه ده قلعه رښتیا هم دلته خو سایې بیخي زیاتې دي ځکه میله وال راځي چې دلته خو سایې ډېرې دي چې هر ځای کښېنې هوا یخه ده بس ښه خوند کوي داسې یو ښایسته دره کې روان یو چې هېڅ دا سفر نه غمیږي هغه عمومي خامه چې ده اوس شروع کېږي دا هغه لار ده اوس راورسېدلو دا لار ولاړه ځاځیو خواته خدای دې وکړي چې خامه یې چې ونه غمیږي ډېره یو څه ټاپکي خامه مې صحیح دی دا خوا مو پرېښوله
دغسې خېږو وره د را لاندې معلومېږي ورته وګورئ که ټوله داسې خامه یي بیا خو ویلکم هېڅ خبره نشته سړی ښه سفر پرې کولی شي دا داسې زموږ په اصطلاح داسې ټاپکي خامه ده سړی یو څه دغه پکښې نیولی شي سپیډ او چې څونه خېږي هغونه لاندې دره ښه خوند کوي واه 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 ماشاءالله ماشاءالله داسې ښایسته دره ده خو ډېره تکه شنه نه ده د کونړ په رقم غر یې داسې ډېر تک شین نه دی لکه د دانګامو د کونړ غنم وینې بس دلته هم لو تاماده دي یعنې هوا ډېره یخه ده د باندې غرونه یې دا رقم دي وینې داسې ناجوګان پکښې ایښي دي راځئ نو چې ځو چې څونه درېږو دغونه وخت راباندې تېرېږي نو موږ مزل بېرته مو اراده ده کېدای شي شپه مو ورې ونه کړو بېرته راسو راواوښتلو تر دا غره نو لاندې بیا داسې یو ښایسته دره ده نو هسې خطرناکه ډبرې دي وي غټې تر ټولو ډېر چې دي دا هغه چناران دي چناران بیخي ډېر دي پکښې مخامخ ورېځ هم داسې خوند کوي چې ښې پرېمانه سایې لري مقصد شنې بازارونه راځي څونه اوبه راغلي دي اوبو کمی نشته نه پوهېږم چې دا کوم بازار دی خو راواوښتلو څه به کېدای شي ماما دې دغه کار اخلی دی چنارانو سته د تیرانو د دې شیانو کار به ځینې اخلي هو سوځي خو بیا نه او سواد ځان لپاره خو په غره کې لرګي شته دا نو تاسو د ځاځي سیل کوئ چې ورته وګورئ ډېر یو انتیکه غر دی دا سر یې ډېر انتیکه جوړ دی نور نو داسې شینګیاوې دي چې سړی نه په مړېږي د باندې لمر یو څه چې دی تیز دی لمر تیز دی نور باد بیا بېرته یخ لګېږي مالداري هم لري ښه ډېره او د دې ځای به داسې پسونه وي داسې غوښه بي که دا ځای یخ دی یخ ځای ښه پسونه وي کلي په مخه راځي یو تر بل ښایسته علاقه موږ ته نه معلومېږي نومان یې نه را معلومېږي هغسې ښایسته علاقه ده نو راورسېدو د ځاځي ولسوالۍ بازار ته نو دا د ځاځي ولسوالۍ بازار دی موږ خو به ووځو له بازاره ښه ښایسته بازار یې دی ښه مېوې خرڅېږي د دې ځای ښایست ته وګورئ دا واوره وریځ او دا شینګیا بیخي والا ټوله میچ سره کوي یو تر بل ښایسته درې راځي نن دا وریځ هم دا ځای ډېر ښایسته کړی دی وینئ واورې او وریځ دلته د ډوډۍ وخت شو موږ دا چپلي کباب او دا چپلي کباب دی او دې خواته ګرمه ډوډۍ هم پخېږي نانوایي ده چې اماده شي دا به وخورو بالا به نو بیا سلام علیکم داسې ډوډۍ دي ګرمې لکه په اور چې پخ کوي هغه دې پخېږي ورته وګورئ څو درکړمه دا دوې ډوډۍ
دغه ډېره مننه او دا نو بیا موږ ورې ګورو نه دی ډوډۍ پخېږي وینې ډېره مننه استاذ ښه مستې شی نه لرئ داسې چپلي کباب دی ورته وګورئ خلاصه که دروازه بس دا به وخورو به دا به بیا خبرې کوو صحیح دی او خوندور دی ولا خوند یې وګورم چې نه وګورم ډېر ګرم دی بس بیا به وروسته خبرې کوو د ځاځي د ولسوالۍ د بازاره سره راوختلو یو اندازه مو مزل هم وکړئ دې خوا ته وینئ یو ډېر ښایسته دره پرته ده ډېره ازاده پراخ نو واقعیت چې ښایسته ځای دی چې چا نه یې لیدلی باید راشي ویې وعلیکم السلام نو موږ ځو له خیره سره دوی د هغه پارک ورته وایي که سپینه شګه ورته وایي هغه مرکز چې ده د میله والو نو دا ویډیو پر دې ځای پاته ورسو ځکه بیا بیخي اوږدېږي دا ویډیو نورې خبرې به په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې کوو په هغه پارک چې دی هغه میله وال چې ورځي نو تر بلې ویډیو ښه وخت د الله په امان